محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. درود شریف وای. زما سونرونه او مشران چې ما ته مخامخ ناستی او نور څومره ځوانان او زلمی او هلکان موجود دي، د ټولو په خدمت کې گزارش کوم چې تاسو ټول په اواز بلند په اوچت اواز سره په مینه او محبت باندې درود شریف وایي چې ستاسو اوازونه دې طرف ته د علماو طرف ته راورسي. شاباس الله خوشاله کړه. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. زمائی عزتمندو علماء کرامو او بدی محفل کی ناستو مشرانو او په پرده کې موجود خویند میاندو، دا د قرآن کریم د ترجمه او د ناظری او د بخاری شریف د ختمونو مبارک تقریب او محفل دی. دا د الله جل جلاله ډیر لویه مهرباني ده په موږ تاسو باندې په دې کلی علاقه باندې. الله جل جلاله دی مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب او د دې ټولو ملګرو سره نورم امدادو کی او دی الله خوشاله کی. د دې دا سلسله الخير دی الله جاری او ساری ولري چې د دې په مهنت باندې ستاسو په دې علاقه کې د مدرسه روانه ده. شپه ورځ پکې د دین طلباء او طالبات دین زده کوي او د الله جل جلاله قرآن پکې وایي. الله پاک دې دا خیر جاری ولري. دین زده کول، علم کول دا سړو دپاره هم ضروري دي او دا شان د زنانو دپاره هم ضروري دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او صحابیات دا غي زندګۍ چې موږ وګورو نو په صحابه کرامو کې عالمانو، دغه شانتي صحابیاتو کې هم عالمات وي. سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها دومره لوی عالمه وه چې لویو صحابه کرامو به په اهمو مسلو کې د حضرت عائشه رضی الله عنها سره مشوره کوله. مستدرک د حاکم د احادیث یو کتاب دی، پای کې دا روایت راغلی دی چې سیدنا ابو هريره رضی الله عنه با هر جمعه د جمعې په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې هغه احادیث ویلې د خطبې نه مخکې کوم چې دته د نبی علیه السلام د احادیثو نه یادو. بیا به چې کله امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه تشریف راوړو مسجد ته به داخل شو نو بیا به د منبر نه کوز شو. نو په احادیثو کې روایاتو کې دا جمله ورسره راځي چې ډېر کرته به ابو هريره رضی الله عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکت تیراو او وای به پاغي کې بدنه سهو اوشوا
د دیوال نه اغړه د حجرې مبارکې نه به ام المؤمنین عائشة صدیقه رضی الله عنها پخپل شاگرد حضرت ابو هریره رضی الله عنه باندې आवाज وکړ او ورته و فرمایل چې دا ټکی داسې وایه داسې نه دی داسې وایه نو دا وګوره د رسول الله په مبارکو صحابهو کې د صحابه کرامو رضی الله عنهم په دور کې د زنانو د امهات المؤمنین وغیره دومره لوی علوم دغه شانتي په تابعینو کې دا شانتي په تابعینو کې تاسو مونږ د امام بخاری رحمه الله د کتاب نوم ډیر اورو زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې د امام بخاری رحمه الله نه دا مبارک کتاب ډیرو عالمانو ویلې ډیرو محدثینو ته ویلې دي په هغه شاګردانو د امام بخاری رحمه الله کې زنانه هم راغلي دي کریمه یو محدثه ده چې د هغې په نوم باندې باقاعده د امام بخاری د کتاب یو نسخه اوس هم په دنیا کې بعضې ملکونو کې موجوده ده دا د امام بخاری داسې حاضر باشه شاګرد پاتې شوی ده چې مکمل بخاری شریفي د امام بخاری رحمه الله نه ویلې دی او د دې نسخه هم بعضې ځایونو کې متداوله ده او موجوده ده لکه زموږ په وطن کې چې د امام فربري رحمه الله څنګه نسخه مونږ وایو فاطمه په دې نوم باندې یو فقیه تیره شوې ده د امام ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه لور وه دا دومره لویه عالمه فقیه وه چې په خپل دور کې ډېر سړي د دې علمیت ته حیران او دې جینۍ دا عزم کړی چې زه به د هغه هلک سره د هغه سړي سره نکاح کوم د چا د علم نه چې زه متاثره شم د گورنر او د والیانو د کورونو نه دې ته پیغامات د نکاح راغلي وو خو دې قبول کړي نه د دې والد ګرامی قدر یو کتاب ولیکه په فقه حنفي کې تحفة الفقهاء ورته وایي یو جز کې د بیروت نه چاپ شوی دی د فقه حنفي ښکلی کتاب دی دغه کتاب د هغه دور یو عالم ته په ګوتو ورغی د هغه عالم نوم علامه علاءالدین کاسانی رحمت الله علیه دی د هغه دا متن دا کتاب ډېر خوښ شو نو کېناستو او د کتاب شرح او تشریح او وضاحت یې ولیکه شپږو ضخیمو جلدونو کې دا کتاب چې کله مصنف د تحفة الفقهاء ته ورسېد فقیه ابواللیث رحمت الله علیه ته نو هغه ډېر خوشحاله شو چې ده خو زما د کتاب ډېر لوی خدمت وکړو او دومره ژور علمیت والا سړی نو ده دا کتاب کور ته راوړه او خپلې لور فاطمه بیبي ته وښوده چې داسې خلک هم په دنیا کې شته چې داسې وسیع نظر لري دومره لوی علم لري هغه جینۍ عالمه وه هغې دا کتاب کته کته انتهایی متاثره شوه پلار ته یې وی که ما چاله ته ورکې نو زما دا سړی په معیار پوره دی نو تر دې پورې چې دا جینۍ د هغه د علم نه متاثره شوه او د دې دواړو نکاح وشوه دغه کاسانی صاحب رحمت الله علیه چې کوم کتاب لیکلی بدایع الصنایع په فقه حنفي کې مشهور کتاب دی مسله هم ذکر کوي دلیل هم ذکر کوي او د فقه د جزئیات او علل هم ذکر کوي زمونږ د مذهب حنفي نامور عالم علامه ابن عابدین شامی رحمه الله رد المحتار اول جز کې لیکلی دي لم ارى لاصحابنا مثله ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی داسې ښه کتاب یې لیکلی چې زمونږ په فقهاو کې چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي ما داسې ښه کتاب نه دی لیدلی زما نظر لاندې نه دی راغلی
نو دغه کتاب بارک راغلی دی چې شرح تحفته وتزوج ابنته د کتاب شرح وکړه هغه شرح مہر جوړ شو او بیا د جنې سره نکاح وکړه علما وایي دا غسخر او زوم او د کور والا دی به یوځای بیا فتوا نویسیم کوله فتوا به م ورکوله دا کومه مسله به چې دی درې واړو ولیکله نو هغې مسلې ته به په هغه دور کې علماو ډېر په احترام سره کتل ډېر د ادب په نظر به یې ورته کته او په دې فتوا باندې به د دې درې واړو دستخطې وي دا د زنانو علمي مقام دی نن زمونږ او ستاسو په دور کې مونږ او تاسو سړي هلکان او ډېر ځوانان دومره د دین نه لري چې د خپل منځه الفاظ صحیح نه ورځي عقیده بنیادی خبرې خو ډېرې اهمې دي و جنازه او منځ او د هغې نه علاوه د کلمې الفاظ نه ورځي دغه شانتې د دې نه ابتر او ډېر کمزوری حالت د زنانو هم دی دا یاد ساتئ څنګه چې په الک باندې دینی سبق وی داسې به په جینۍ باندې وی څنګه چې الک ته لیکل ښې ضروری خط و کتابت ورته ښې نو دغه شانتي دا ړومبی لیول والا عصري تعلیم چې دا کله پرده کې کوي نو دا د زنانو دپاره هم جواز لري زه ستاسو خدمت کې گزارش کوم چې خپل کورونه خپل بچي مونږ دینداره کول غواړو نو مونږ به زنانو ته خصوصي توجه کوو او داسې مدارس د مولانا عبدالرحمن صاحب غوندې علما دا چې کوم خدمت کوي دی عظیم انقلاب راوستی دی په دنیا کې الله کریم دی دا مدارس او د داسې دینی نورو تحریکاتو ټولو حفاظتو کې تاسو وایئ آمین د دې سره تعاون کوئ د دې سره مرسته کوئ دا به زمونږ په کورونو کې د دین د پیدا کېدو یو عظیمه ذریعه ثابته شي زه دا خبره کومه بیا به زما تقریر بس کیږي زما پسې زموږ مشر عالم حضرت شیخ مولانا اشرف علي صاحب دامت برکاتهم موجود دی نور علما مشایخ را روان دي ابا په خپل وخت باندې ډېر ښکلي خطابات او تقریرونه او بیانات تاسو ته کوي الله دې ستاسو دا ټولو ناسته قبوله منظوره کړي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به څوک نه پیژني کبارو محدثینو کې دی زبردست عالم دی د جرح او د تعدیل په کتابونو کې هغه ته جبل فی علم الحدیث ویلی شي د علم حدیث غر د امام احمد رحمت الله علیه په دور کې یو دوبی د جامو وینځلو والا کس ته وایي هغه د علماو سره دیندارو سره ډېره مینه لرله ډېر محبت یې لره نو دی به په دې خپله مزدورۍ او خپل کار کې مشغوله و خو دا د امام احمد رحمه الله ګاونډي و د شپې به امام احمد رحمت الله علیه په کوټه باندې منځ کو د قرآن تلاوت به کو د امام احمد رحمه الله مبارک آواز به ده اورېده ادی به په خپل کور کې پروت و سحر به چې دی خپل کار لتلو نو په کومه لار چې دی تېرېدو هلته د امام احمد رحمه الله مسجد و هغه به د احادیثو درس کو طالبانو ته نو دې دوبي وي چې یا الله دا څنګه ښکلی مبارک شخص تا پیدا کړی دی د ورځې قال الله قال الرسول وی او د شپې تا ته په مصله ولاړي یا الله دا څومره لویه هستي ده او دا څومره مبارک کس دی او زه دې د ده ګاونډي ګرځولم نو یا الله په ما دې رحم کړی دی یا الله ماله دومره وس راکړي چې زه د امام احمد رحمه الله دومره خدمت خو وکړمه چې کم از کم د ده دا جامې زه په سر والمه او د ده جامې چې څومره دي دا وله زه ګنډم او زه یې وله راوړم خو ډېر غریب یم افسوس دا وس مې نشته نو یا الله داسې یو موقع خو راولې چې امام احمد رحمه الله کومې جامې په وجود باندې خیرنې کړې وي دا یې ماله راوړي او زه یې وله ووینځمه نو دغه دوبي به دغه افسوس او دا ارمان هر وخت یې کو د زړه نه به یې کو
و د امام احمد طریقه دا و چې دغه شاګردان ډیرو او معتقدین ډیرو خلکو به جامې راوړلې امام احمد به واچولې په سهار له به همغه جامه یو طالب له یو عالم فقیر له ورکړله ده به بله جامه واچوله خیرنو جامو ته هغه اوزګار نو د دې وجې نه دې دوبي به دا ډېر افسوس کو چې شرط د جامې خیرنې شي او زه وله ووینځمه او هغه جامې دې واغوندي او بیا په د احادیثو درس وکړي دا به زما لوی سعادت وي د ده دا ارمان په زړه کې لرلو دا خواهش یې لرلو تر دې چې په تمامه زندګۍ کې د ده دا ارمان پوره نه شو کله چې امام احمد رحمه الله وفات شو یو سورج بعد ورپسې دا دوبیم وفات شو د امام احمد ابن حنبل یو نامور او معروف او نږدې شاګردو په خوب کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله ولیده چې ګوري په یو ډېر اوچت محل کې دی یو اوچته بنګله کې دی او د هغه نه لاندې جوخت ورپسې دا دوبیم په یو محل کې اوسېږي دا شاګرد حیران شو چې زما استاد خو د اسلام او دین ډېر لوی خدمتونه کړي دي د خلق قرآن په مسله کې ډېره لویه مقابله د باطل سره کړې ده او ډېره لویه مجاهده یې کړې ده ځه صحیح شو د دوی مقام اوچت دا دوبي په کم مقام باندې دومره چې فائز شوی دی دا په کوم عمل باندې دې ځای ته رسېدلی دی حیران دی تپوس دې کوي چې ای کاکا ته خو زمونږ د کلي فلانې دوبي یې که نه وی زه یم ستا د کلي یم او بلکل چې کوم سړی ته ماته وی زه مکه یم نو دا راته ووایه چې دې مقام ته ته په څه را رسېدلی هغه دوبي ورته وویلې چې زما ټوله زندګۍ کې د امام احمد رحمه الله د خدمت ارمان او د زړه نه دا خواهش و چې زه د ده خدمت وکړم خو چونکې زما زړه صفا و مخلص و اگر چې ما خدمت نو کړی خو ده سره مې ډېره لویه مینه وه د ده د دې مینې په وجه زه پس د وفاته الله دې مقام ته را رسولی یم تاسو وایئ الحمدلله نو زمونږ استاسو دی الله تعالی د علماو سره طلباو سره مجاهدینو مبلغینو صوفیاو سره او د خپلو دینی مشرانو سره مینه او محبت مضبوط کی تاسو وایئ امین نن عالم کفر زمونږ استاسو رشته د علماو نه مدارسو نه مساجدو نه دینی حلقو نه کټ کوي او په هغې باندې د دې محنت کیږي تاسو خیال وکئ څه د پاسه 2000 ویب سایټ په سوشل میډیا باندې د قادیانیانو یهودیانو عیسیانو او شیعګانو دا محنت کوي چې زمونږ د ځوان هلک او د جینۍ او دارنګې د راروان کل ذهن بېدینه کي په علماو باندې په نیکانو باندې مدارسو باندې بدګمانه کي د څومره لوی زهر شوروري د دې ټولو بېدینیو مخې ته علماء ولاړ دي تاسو وایئ الحمدلله مدارس ولاړ دي دعوت تبلیغ والا ولاړ دي صوفیان او پیران ولاړ دي او الحمدلله د اسلام جنډه اوچته کړې ده او انشاءالله تا قیامت به دا دین داسې چمکیږي او پړقیږي او الله کریم به ورسره امداد او غلبه ورکوي نو زمونږ دا فرض دي چې د دینی مدارسو چلوونکو سره علماو سره طلباو سره مدد وکړو مرستې وکړو او د دې سره مینه وکړو د دې په برکت به الله زمونږ کورونو ته هم خیر راولي او زمونږ کاروبار ته هم خیر متوجهږي او دغه شانتي زمونږ کورونو ته به علم او قرآن را منتقل شي انشاءالله العزیز زمونږ د ټولو به دا په خیر ادی که نه انشاءالله څوک به د علماو مدارسو خدمت کوي لاس اوچت کوي ماشاءالله جزاکم الله او د مفتی صاحب او د ملګرو سره به څوک مرسته کوي لاس اوچت کوي ماشاءالله الله دې ستاسو مینه قبوله کړي رب العالمین دې ستاسو د ټولو کورونو کې د قرآن حافظان عالمان او خادمان پیدا کړي څومره عالمات او څومره بچي چې د قرآن او د بخاري نه فارغ شو الله دې ټولو علم قبول مقبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین